د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. وخت مو په خیر. ملګرو راځئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ په هکله ځینې مهمې خبرې تاسو ته وکړم. د افغانستان کرکټ بورډ نوی رئیس او اجرایه رئیس څه غواړي چې وکړي؟ آیا هغه فساد چې په کرکټ بورډ دننه کې شتون لري دوی غواړي چې هغه لرې کړي؟ د افغانستان کرکټ بورډ رئیس او ورسره د افغانستان کرکټ بورډ اجرایه رئیس په ګډه غواړي چې افغانستان ملي لوبغاړو ته همدارنګه د 19 کلنو لوبغاړو ته د فساد ضد ځینې درسونه ورکړي. دوی څه کړي دي؟ راځئ چې ویډیو وګورو. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ته د فساد ضد او ډیسپلین اصول تدریسول. د افغانستان کرکټ بورډ د ډیسپلین او فساد څانګو یا انټي کرپشن ډیسپلین نن د یو ورکشاپ په ترڅ کې له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ته د ډیسپلین او فساد ضد زده کړو دوره تر عنوان لاندې د فساد ضد او په نړیوالو سیالیو کې د چال چلن ټولو اصولو تدریس ورکړل شو. د فساد ضد څانګې مسؤل سید انور شاه قریشي وویل دا چې ټول لوبغاړي د لوبو پر مهال او له هغې پرته څرنګه د فساد ضد ټول موارد مراعات کړي دا د لوبغاړو لپاره ډیره مهمه موضوع ده چې باید په لوبه کې له ګډون وړاندې ورباندې پوه کړل شي. هغه زیاته کړه لکه څرنګه چې د لوبغاړو لپاره لوبه ډیره مهمه وي سربیره پر دې د فساد ضد په ټولو مواردو پوهیدل له هغې ډیر اړین دي چې نن ټول لوبغاړو ته په یاده اړونده برخه کې ډیر څه ور زده کړل شول چې دا د دوی لپاره ډیر اغیزناک تمامیدلی شي. دغه راز د ډیسپلین یا انضباط څانګې غړی صبغت الله هم لوبغاړو ته د لوبو د ټولو انضباطي اصولو په اړه معلومات ورکړل او په وینا یې همدا انضباطي اصول دي چې د لوبغاړو پر ظاهري شخصیت او غوره کړنو دلالت کوي. که چیرې کوم لوبغاړي پر ټولو انضباطي اصولو ځان برابر کړ نو غوره لوبغاړی دی چې حتی ښه لوبه هم په انضباطي اصولو پورې تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ بورډ ادارې عمومي مشر ښاغلی فرحان یوسفزي او د دغې ادارې اجرایه مشر ښاغلی لطف الله ستانکزی هم 3 ورځې وړاندې له ملي لوبغاړو سره په ناسته کې پر ډیسپلین ډیر ټینګار کړی و. په دې وینا انضباط او ډیسپلین غوره کړنو پورې بشپړ تړاو لري او ستاسو د شخصیت جوړونې ضمانت کوي. ډیسپلین له غوره پایلې او کړنو سره ډیره نږدې اړیکه لري چې تاسو ټول باید دغه اصول مراعات کړئ. باید وویل شي چې د کرکټ نړیوال شورا د فساد ضد او ډیسپلین قوانینو کې ټول هغه موارد ذکر شوي چې له امله کرکټ ته له یو نه لوري زیان رسیږي او له همدې امله یې سرغړونکو ته جزا هم ټاکلې ده. لوبغاړي د لوبې پر مهال باید چیرې کینی له کوم مواردو ډډه وکړي کوم اصول باید مراعات کړي. د کرکټ د فساد د ډلو منګلو نه باید ونه غورځېږي. میچ فکسینګ د لوبې اړخه کول یا خرڅول او ورته نورو ډیرو موارد دي چې د فساد ضد اصول جوړوي. همدارنګه د یادولو ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي به هم له 19 کلنو د کم عمره اسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه راتلونکې میاشت سریلانکا ته ولاړ شي. دغه سیالۍ چې د اتو هیوادونو ترمنځ په سپټمبر میاشت کې د سپټمبر له 15 تر 14 په سریلانکا کې ترسره کیږي پکې په افغان لوبډله له خپل عنوان دفاع وکړي. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ او د سیاسي خبرونو له تازه او پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.